اذکارو کې بعضې داسې اذکار دي که چیرې یو مؤمن په 24 ساعته کې نیم ساعت دغو اذکارو ته ورکړي نو الله تبارک وتعالی به د محشر په ورځ باندې د ده په حق کې د ده په عملنامه کې دونه اجر او ثواب لیکلی وي چې هیڅوک به د ده د اجر او د ثواب په اندازه باندې نه وي راغلی د محشر میدان ته ما سوا د هغو انسانانو سه چې هغو هم دغه ذکر دغونه ویلی یا یې در دې زیات ویلی په یو روایت کې راځي د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه کچیر یو انسان سهار سلواری دا کلمات وای سبحان الله وبحمده او سلواری ماښام دا کلمات وای سبحان الله وبحمده دا د ځان دپاره وظیفه جوړه کړي دا 10 منټه وخت هم نه غواړي د انسان سره چې سلواری یو انسان دا کلمات وای سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دغه انسان څخه 10 دقیقې وخت هم نه غواړي خو اجر او ثواب یې دونه دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د محشر په ورځ باندې به هیڅوک در ده زیات د اجر او د ثواب والا نه وي ما سوا د هغو انسانانو چې هغو هم دغه کلمات دغونه ویلي یا یې در دې لا هم زیاتې ویلي په بل روایت کې راځي وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل که څوک دغه کلمات ووایي سلوارې سهار او سلوارې ماښام نو الله تبارک وتعالی به د ده ګناهونه ماف کړي که څه هم د دریاب د ځګ لا هم د ده زیات ګناهونه وي من قال إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر کچری انسان دغه کلمات سلواری سهار او سلواری ماښام ووای نو الله تبارک وتعالی به د ده ګناهونه مات کړي که څه هم د دریاب در ځګ لا هم د ده ګناوې زیاتي په بل روایت کې راځي د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه ده وایي که چیرې یو مؤمن مسلمان دا کلمات وای لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير په ورځ کې سلواری وای نو الله تبارک وتعالی به دغه انسان ته د دغه کلماتو په ویلو باندې د دغه کلمې په ویلو باندې د 10 مریانو د ازادېدلو ثواب ورکړي او سل نیکۍ به الله تبارک وتعالی ورکړي سل به الله تبارک وتعالی ګناه او خطا معاف کړي او الله تبارک وتعالی به په دغه ورځ باندې د شیطان د شر څخه وساتي د شیطان د وسوسو پریبو مکروه څخه الله تبارک وتعالی وساتي حديث شريف توردي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه دغه حدیث شریف روایت بخاری او مسلم کړی دی چې هیڅوک به د ده سره په اجر او ثواب کې نه یو برابر د محشر په ورځ باندې ما سوا د هغه انسان چې هغه هم دغونه دغه ذکر ویلی وي یا یې در دې لا هم زیات ویلی نو زموږ او ستاسې د دنیا ژوند خو ټوله تیر سو تر څو به لا موږ په دا دنیا کې ژوندي یو په دغه دنیا کې د دغه ځمکې پر مخ باندې چې الله جل جلاله دغه عظیم نعمت ژوند مشترک کړی دی دا د دې دپاره چې نیک اعمال ترسره کړو اذکار ووایو د الله تبارک وتعالی په ذکر باندې ځان مشغوله کړو په قبر کې بیا نه عبادت سته نه طاعت سته نه ذکر او وظیفه سته هلته بیا د الله جل جلاله له طرفه موږ ته د اعمالو بدله ده که نیک اعمال و د نیکو اعمالو بدله به وي العیاذ بالله که بد اعمالو د هغو سزا او عذاب وي نو دا د دنیا ژوند دی دغه د ځمکې پر مخ باندې چې تا ته دغه سا الله درکړې ده او ته ژوندی نو کوشش وکړه چې دغه ذکر د ځان دپاره وظیفه جوړه کړې او په دغو مبارکو احادیثو باندې عمل ترسره کړې د حدیث شریف روایت بخاری او مسلم دواړو کړی دی څونه اجر یې دی چې دغه کلمه سړی صرف سلوارې ووایي د 10 مریانو د ازادېدلو اجر الله درکوي
او سل نیکی الله تبارک وتعالی درکړي، سل د ګناوي الله تبارک وتعالی معافوي، او الله تبارک وتعالی د شیطان د شر څخه ساتي. د محشر په ورځ باندې به در ټولو د زیات اجر والا ته لوی سعادت الله تبارک وتعالی دې مشترک نصیب کړي.